سباون په موسیدو ده ګل که نوي نو په پاڼه خو موله ګل که نوي نو په پاڼه خو موله که وفا نشوه نو ملک خو د پښتو ده ګل که نوي نو په پاڼه خو موله که وفا نشوه نو ملک خو د پښتو ده او چې یار چرته کې ځي ورپسې درومي چې یار چرته کې ځي ورپسې درومي په اجمل کې دا مرض د لیونو دی د اجمل بابا په هکله خبرې پای ته رسي او اوس به دا اعزازونه ورکولی کېږي خو یو مشر داسې پاتې دی چې هغه د دې ټولو حالاتو نه پوره خبر دی نو به بیخي په لنډو ټکو کې خپله خبره سرته ورسوي او د هغې نه پس به دا یې واډونی او بیا مشاعره د پای کې د پښتونخوا د ګڼو سیمو نه شاعران راغلي ډېر ښایسته ښایسته شاعران چې په هغې کې ناملغرلي دي خټک صاحب وختي یو خبره وکړه چې طبیعت پرې ډېر خراب و نه راتلم نه شم راتلی خو چې دې کلي ته رالم نو خوشحاله شوم ځکه دلته یې خان علم ولیده دلته ارشد ولیکه چې په خپله ماشوم وخت کې د ایوب خان د امریت خلاف دلته کې بوک هړتال کړو دلته ادیبان شته دلته شاعران شته دلته سیاسي صدران شته نن که اجمل خټک ته دی د نظم د بابا خطاب ورکوي دا خطاب ټولې دنیا دله ورکړی دی خو دا د فخر خبره ده دی د مبارکباد مستحق دي چې دی په ظاهري توګه یو دومره بې پروګرامو په پای کې ورکوي او اجمل خټک یاسین په خپل شعرونو کې ووایي که هغه یو طرف ته د غیرت چغه په خپله ځوانۍ کې لیکلې ده نو نن هغه د خپل ژوند چغه لیکلې ده بازار ته راغلی دی تاسو د هغه د ژوند چغه وګورئ هغې نه به ته پته ولګي چې اجمل خټک نن په دې وخت کې نه د ادب د میدان نه رسته شوی دی او نه د سیاست د میدان نه رسته شوی دی هغه بل ورځ په دې رنځور صورت د ملکان هغه غر ته ختلی و د عباسین یوسفزي د کتاب رونمایي وه ناجوړ او داسې و غریب د خوځېدونو بارانو زمونږ به خدای شته ترس راغی هلته تللی و د ادب دپاره بل طرف ته که د سیاست دي هغه نن د اسفندیار ولي په سر دا د هغې د